امریکا د بګرام هوایي اډې د نیولو خواهش لري او کوشش کوي چې دا ترلاسه کړي. دوهمه خبره، پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو په لاس کې کمې اسلحې چې له امریکا څخه پاتې شوې هغه د پاکستان د پوځ خلاف استعمالیږي. او بله خبره، پاکستان کې د افغان کډوالو وتل دا یو سیاسي فشار او که د پاکستان د حکومت یو داسې فیصله ده چې هغه به د پاکستان د حکومت په ګټه او که د افغانستان لپاره د فشار لپاره استعمالیږي. دوستانو، پر دې بنیاد باندې د رحمان بنیری یو ویلوګ له تاسو سره شریک کوم. راځئ تر هر څه له مخه دغه ویلوګ وګورو، لغه نه بعد بیا پر دې باندې خپل نظر هم له تاسو سره شریک کوو. ستړي مشه، زه رحمان بنیریم، دا بی کاسټ دی. درې نکتې دي چې په هغې نن پروګرام کې بحث کوو. یوه، امریکا د هوایي میدان بګرام چې دی د هغې د نیولو خواهش لري. مطبوعات وایي چې امریکا CIA خپل یو جهاز هم ورلېږلی دی. پاکستان وایي چې د امریکایانو نه چې کومې وسلې پاتې وې په افغانستان کې هغه د طالبانو تحریک طالبان سره دي. د پاکستان د پوځ وینه پې تویوي او د پاکستان دا وخت د افغان کډوالو خلاف چې کوم عملیات شروع کړي دي دا د سیاسي فشار لپاره دي چې تحریک طالبان افغانستان دی د خپلو کامریډانو تحریک طالبان پاکستان خلاف پورته شي یا د داخل ځای نه لرې کړي یا د ورله مټ ونیسي. ننني بی کاسټ کې دا درې نکتې راوځای کوو. مکمل تصویر ترې جوړوو چې په سیمه کې څه لوبه ممکنه لوبه نوې لوبه شروع کېدونکې ده. د واشنگټن اسلام آباد اړیکې او په دې کې په کابل کې ناست واکمنانو ته څه چیلنجونه ورکوي. د امریکا پوځونه له افغانستانه وتلي دي، خو د امریکایانو د سیاسي جغرافیایي سټراټیجیک مقاصدو بزغلې لا د بګرام په خاوره کرلې ښکاري او د خواهشاتو د پوره کولو لویه بانام شاید اوس هلته پاتې امریکایي وسلې دي. حیرانونکی اتفاق دی چې هم واشنگټن او هم اسلام آباد دا وسلې خطر ګڼي. همدغه وسلې چې یو وخت د طالبانو خلاف استعمالېدې صدر ټرمپ وایي په تور نړیوال بازار کې پلورل کېږي. نږدې اوه اونۍ وړاندې د پاکستان خارجه وزیر او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار خپل امریکایي هم منصب خارجه وزیر مارکو روبیو ته په ټلیفون شکایت کړی و د دې وسلو په هکله. پاکستان وایي د دوی په ضد کارېدونکو دوی وسلو د طالبان او داعش او دغه شان نور وسلوال کار اخلي. د پاکستان د انګریزي ژبې یو اخبار دی ډان، ډېر پخوانی اخبار دی. هغه اخبار د خپلو سرچینو په حواله لیکي چې پاکستان امریکې ته وویل چې د امریکې په پوځي وسلو د هغوی د پوځ وینه تویږي. د دې بیان وروستو پاکستان کابل ته خپل یو پلاوی هم ورولېږه. په اسلام آباد کې ناست ځینې باخبره خبریالان البته داسې وایي چې دا موضوع د کډوالو خبره وه، خو دلته په واشنګټن کې ځینې پوه شخصیتونه داسې نه ګڼي. هغه درې نکتې یو ځای کوي، د ښاغلي کرزي بیان، د محترم خلیلزاد ټویټونه او د بګرام کیسه. نو دوی وایي چې موضوع بدله ده. یو بله مهمه نکته چې بګرام دی دې باندې دوه اونۍ وړاندې ما په یو بی کاسټ کې ویلي وو چې صدر ټرمپ بګرام ته خپلې سترګې نیولې دي. دا اونۍ د برطانیې یو اخبار انډیپنډنټ ولیکل، یو رپورټ یې ورکړ او د دغې خبرې په هکله چې په بګرام هوایي اډې کې د امریکایي پوځي جهاز کوز شوی دی. اوس راځئ چې دا خبره یا د خبرونه لږ په ژور نظر وګورو. دا نکتې چې دي یو دوه درې د یو بل سره داسې راجوختې کړو نو شاید یو مکمل تصویر تر جوړ شي، یو مکمل عکس تر جوړ شي. په 2023 کې امریکا له افغانستانه ووتله
امریکایانو په خپل سیاست کې په بل تورونه پورې کړل. صدر ټرمپ وویل چې بایدن په خوانې صدر بایدن جو باندې ناکام پړاو امریکایان په شرمونو شرموله. زه په خپل پاغه غونډه کې ناستم چې هغه ټرمپ کې ویل په افغانستان کې د امریکای ډېرې جديدي او قیمتي وسلې پاتې شوې دي. هغه چې د طالبانو په پریډ کې د وسلې ولیدې دا چې طالبانو کوم پریډ کړی و شاید د 15 اگست آزادۍ ورځ شاید دی ورته ولا په دغه ورځ نو وی سخت غوسه ورغله ورته. When I see that, I get angry. I want them to give us back our military equipment. هغه دا وی چې وس د دهشتګردو لاسو ته لسره دا وسلې د دهشتګردو لاسو ته رسیدلې دي. اوس پاکستان شکایتونه کوي چې په دغه وسلو د هغوی د پوز وینې تویږي. د پاکستانی چارواکو په وینا دا وسلې البته د تحریک طالبان پاکستان داعش او نورو ډلو لاسو ته پریوتې دي. دوی وایي چې په دې وسلو باندې د پاکستان د امنیتي چارواکو تر مخه دا وسلې د پاکستان په پوزي چیک پوسټو باندې په حملو کې په کاروانونو هغه کم دي چې کم چې چین خلک زیرازي سفر کوي او ان تر دې د ملکی خلکو خلاف استعمالېږي. اوس چې کله ملکی خلکو خبره دی کې نو تاسو باید په پام کې ونیسئ چې دا ټول پاکستان کې نه کېږي. دا کار په پښتونخوا کې په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې جنوبي ضلعو کې کېږي. دا شکایت د پاکستان خارجه وزیر په خپل هغلی امریکای خارجه وزیر مارکو روبیو ته په ټلیفون کړی دی. بیا دې دواړو چې کوم بیان ورکړي دي د دې ټلیفون نه وروستو تاسو په اخبارونو کې کتای شئ نو دوی وایي چې دا دواړه هیوادونه به د ګډې همکارۍ لپاره نږدې اړیکې ژوندۍ ساتي. اوس په پام کې ونیسئ ټرمپ ویل ته وسلې پاتې دي. پاکستان وایي دغه وسلې د دوی خلاف استعمالېږي. او د اسلام آباد واکمنان وایي افغان کډوال دی له پاکستان وځي. درې ټکي شو. ته دې اونۍ یو اونۍ نږدې مخکې ما یو بیکاسټ کړی پای کې ما د افغان کډوالو د پاکستان سره د سفارتي موضوعاتو په موضوع باندې ویلو چې دا یو داسې ګیدړ سنګی دی چې تل یې په کابل د دوړو دباو لپاره ترې کار اخیستی دی. کله چې ضرورت راشي کډوال ته ووځئ. د دې خبرې تایید دا چې زه وایم 2 ورځې وړاندې امریکایي سفارتکار زلمي خلیزاد هم کړی دی. هغه خلیزاد په پوسټ کې لیکلي دي تاسو وګورئ چې با خبره خلکو ورته ویل چې د اندېښمن دی دا خلک اندېښمن دي چې پاکستان د افغان کډوال چې دي دا د یوې بانې په توګه کاروي. بانه څه ده؟ دې دوه موضوعاتو ته پام وکړئ. د دې ټولو خبرو سره دا نکته هم یاد باید ولرل شي چې 2 ورځې وړاندې د اسلام آباد یو پلاوی کابل ته لاړ. اوس سوال دا پیدا کېږي چې کومې وسلې چې وړې وي هغه خو مشین ګنونه وغیره خو لاړل. البته ځینې غټې جدیدې وسلې چې پوځي ټرکونه هلیکاپټرې او د خفیه معلوماتو مشینان پکې دي. د امریکا د پاکستان سره په دې موضوع کومه سودا کوي یعنی دا یو پوښتنه ده. آیا طالبان اوس یو بارګین کوونکي دي په دې باندې څه ورکړه راکړه کوونکي دي؟ دویم پوښتنه دویم سوال آیا که په کابل واکمن طالبان د اسلام آباد د شکایت پر رڼا کې د خپلو کامریډانو تحریک طالبان پاکستان د مشرانو مټ نه نیسي نو آیا امریکا به بیا په افغانستان کې دننه د پاکستاني عملیاتو ملاتړ کوي؟ اوس د بګرام موضوع ته راګرځم خو لومړی د امریکا دا دریځ د پاکستان سره ولاړ دی. امریکا وایي د پاکستان سره د امنیت او ثبات په لړ کې ښکاره همکاري کوي. دا خبره له وایټ هاوس څخه ونیسه تر د خارجه وزارت او د سینټکام د جرنیل کورالا پورې ټول کوي. البته دا ښکاري دا دریځ یوازې د بیان تر حده سم معلومیږي. یعنی امریکا وایي چې د پاکستان سره دهشتګردۍ په دې موضوع کې ولاړه ده خو د بېلګې په توګه پاکستان کې د وسلوالو هدفونو ته که وکتل شي نو دا خو ورځ تر بله زیاتېږي. تیزي پکې لیدل کېږي.
تیر کال روان کال د بلوچستان چې کوم لوی حمله وه په پاکستان په یو ریلګاډي باندې چې هغه نیولې وو د دې نه علاوه هم وژل شوي دي خو تیر کال 2023 کې یوازې 383 پاکستاني پوځیان او نور نیمه پوځي عسکر چې دي دا وژل شوي وو. د بریدونو دا شمېر د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیات شو. اوس پاکستانیان څه وایي؟ پاکستانیان وایي چې طالبان په واک کې راغلل په 15 اګست کال 2021 کې نو د طالبانو د حملو توان چې دی دا د حملو توان چې دی د امریکایي وسلو سره سیوا شو. اوس غواړي نړیواله ټولنه باید په دې کې مداخله وکړي. اوس به راشو دغه بله نقطې ته درېیمې ته بګرام ته. صدر ټرمپ غواړي بګرام بیا ونیسي. په افغانستان او خوشا سیمو کې د امریکایي ګټو لپاره بګرام وایي چې مهم دی. طالبان سوي په دې باندې دا دوه خبرې چې یو ځای کې په دې باندې دوه وړاندې ما یو تفصیلي بیکاسټ کړی دی تاسو لاندې دا ورکړی شوی لینک چې دی په دې کې تفصیل هغې موندی شئ. البته اوس تازه خبر دا دی چې د دې روانې میاشتې په سر کې یوه C-17 پوځي الوتکه یا C-19 پوځي الوتکه له دوحې د العدید پوځي هوایي اډې څخه والوته. د پاکستان د هوایي حریم تیره شوه او په بګرام کې ورښکته شوه. برطانوي اخبار لیکي په الوتکه کې د CIA د امریکا چې کوم خفیه اداره ده د هغې مرستیال مشر مایکل الیس ځینې نور استخباري چارواکي همناستو او پوځي سامانونه هم پکې پراته وو. CIA یا بل کوم امریکایي چارواکي د دې خبرې تصدیق هم نه دی کړی او انکار یې هم نه دی کړی. البته د بګرام په هکله د ښاغلي ټرمپ څخه د هغه دغه خواهش ما په خپله واورېد چې هغه وایي دا به نیسو. It's called Bagram, and we were going to keep that because of China, not because of Afghanistan. اوس په پام کې ونیسئ چې ښاغلی خلیلزاد چې د خپل روسي سفر وروسته له کابل راستون شو نو ما هم د هغه د بیانونو په رڼا کې د هغه د سفر په معامله بحث کړی و چارواکو په حواله او ځان معلومات چې مې راغونډ کړي وو چې دا سفر د طالبانو له بنده د امریکایي قیدي ازادي نه وه بلکې اصلي موضوع بګرام و. د دې پروګرام لینک هم لاندې شته دی تاسو کتلی شئ. اوس په اخره کې درې نقطې ډېرې وړې وړې. ټرمپ وایي وسلې دوستانو د رحمان بونیری دا ویلوګ تاسو وکتئ چې کوم څه ولو هغه تاسو ته مثلا د بګرام په هکله درته وغږېدی او سره د افغان کډوالو او سره د پاکستان او د افغانستان تعلقات دي خرابېدلو. یقیني د پاکستان او د افغانستان تعلقات اوس فی الحال په دې موجوده دور کې په دې اوس وخت کې دومره زیات خراب دي چې تر دې مخکې هیڅ وخت کې هم نه دي خراب سوي. د پاکستان وفد تاسو وکتئ له پاکستان څخه هم ولاړو او افغانستان ته کابل کې مثلا د دې تر مابینځ خبرې وکړل سوې له کابل څخه هم پاکستان ته د دې تر مابینځ خبرې وکړل سوې. دا یوازې موضوع پر دې باندې نه ده سوې چې یوازې د افغان کډوالو بلکې د دوی دوه تر مابینځ پر ښه تعلقاتو د دوی دوه تر مابینځ د امنیت د راټینګېدلو د دوی دوه تر مابینځ د کاروبار د تجارت داسې ډېرو موضوعاتو باندې خبرې وکړل سولې چې په هغه کې د افغان کډوالو په هکلو یو مهمه ناسته هم وکړل سوله. خدای دې وکړي چې کمې خبرې دوی تر مابینځ سوې په هغه باندې عمل هم وکړل سي. که چیرې دغسې پاتې سي نو د پخوا په شان ته به وي. خو د افغان کډوالو په هکله باندې ویل کېږي چې د پاکستان دې واره داسې مثلا یو فیصله سوې چې هیڅ کله به هغه نه شاته کېدونکې فیصله ده. خو د هر چا مختلف نظرونه دي. مثلا د رحمان بونیری په وینا باندې چې دغه کم افغان کډوال چې پاکستان باسي دا یو سیاسي فشار ده. د افغان خبریالانو په هکله باندې مثلا هغه هم داسې وایي ځکه چې پر افغانستان باندې فشار راولي چې څه مطالبې دي او هغه په افغانستان باندې ومني. خو د پاکستان میډیا یا مثلا د پاکستان رسنۍ یا د پاکستان د حکومت په وینا باندې
مثلا یا وزیر خارجه کې داخله کې چې هر څه دی هغو په وینا باندې هغوی افغان کډوال چې موږ باسو ځکه چې دا غیر قانوني دي په پاکستان کې اوسیږي. نو غیر قانوني چې په پاکستان کې اوسیږي دوی ته مو اجازت نه ورکوو ولاړې چې افغانستان ته له هغه ځای څخه په پاسپورټ په ویزه باندې بیرته راتلی سي دوی ته د دې هیواد دروازې خلاصې دي. خو افغانان هغه وایي کله چې موږ هم پاسپورټ باندې مثلا په ویزه باندې پاکستان ته راځو تر دې خو دا ښه ده چې نورو هیوادونو ته ولاړ سو په هغه کې کاروبار هر څه شته نو بیا پاکستان موږ څه کوو. بله خبره د بګرام هوایي اډې په هکله باندې هوایي میدان یقیني ده په امریکا ته ډېر مهم ده. ما تاسو ته مخکې هم وویل مخکې ما یو ویلوګ د سره شیر کوي چې افغانستان چې د افغانستان کې چې کومه بګرام هوایي اډه ده ډېره غټه اډه ده په دې کې امریکا ډېر کوشش کړی او ډېر ځایونه او ډېر اسلحې هم پکې پاته سوي خو اصل مقصد یې دا ده چې دا هوایي میدان تر خپل تسلط لاندې راولي له هغه ځای څخه چین روس ایران دا درې سره کنټرول مثلا پر دغو هیوادونو بیا د خپل حکومت او بچي وکړي. خو دغه خبره مثلا د نیولو یا د ورکولو د هوایي اډې د طالبانو بار بار رد کړې ده. او بله خبر مثلا د پاکستان په وینا چې په افغانستان کې چې کوم اصلي له پاکستان څخه له امریکا څخه فاته دي دا د پاکستان خلاف استعمالیږي. د دې په وینا باندې مثلا دوی دغه نیوکه کړې پر افغانستان باندې خو افغانستان مثلا طالبانو دغه نیوکې بار بار رد کړي دي چې هیڅ څه داسې نشته چې هغه د نورو هیوادونو په خلاف استعمال سي او نه موږ چاته اجازه ورکوو چې خپله خاوره د پاکستان په خلاف باندې استعمال کړو. خو پاکستان لپاره په کار دا د کچيري ښه غواړي چې له افغانستان سره تعلقات سم سي امریکا ته فریاد کول شکایت کول تر دې ښه دا د له طالبانو سره کینی له افغانستان سره کینی د دوی دوه تر مابین تعلقات امریکا هیڅ کله ښه کول نه غواړي. نو چې امریکا ته شکایت کول امریکا ته مثلا داسې زارۍ کول چې داسې کې داسې له مو سره کوي تر دې ښه دا د طالبانو سره خپله کینی یو په خپل مابینځ کې خپل مشکل ده دا په لحاظ دوه مسلمانانو مثلا خپل کورنۍ مشکل ده باید په خپل مابینځ کې حل کړي تر دې چې مثلا امریکا ته بار بار شکایت کول او په هغه حل کول غواړي تر هغه دا ښه د خپل مابینځ سره کینی او دا مشکل حل کړي.